ولایت کې هم لکه د هیواد د نورو ولایتونو د اسلامي امارت ځواکونه په پوځي او مسلکي زده کړو سمبالیږي او په مختلفو برخو کې د هیوادوالو خدمت ته چمتو کیږي. منصوري لښکر چې د اسلامي امارت د ځانګړو ځواکونو شمیرل کیږي د کندوز په هوایي ډګر کې د پوځي رژې د ترسره کولو ترڅنګ د خپل خاورې د ساتنې او په دې ولایت کې د لا ښه ډاډمن امنیت د ساتلو ژمنې وکړې. دوی په نظامي دیني او عصري زده کړو سمبال مجاهدین دي. دا منصوري لښکر تقسیم د شمال په سطحه د هوایي ځواک او نور د امنیتي تدابیر دپاره دې خوا راوستل سوی دي. انشاءالله موږ ولس ته ډاډ ورکوو چې دا ځواک به د شپې او د ورځې د هیواد په هر ګوټ ګوټ کې خدمت یې موږ به هلته خپل ځان حاضروو انشاءالله. دا ټول منظم شوي دي په صلحه او شمېر ملګري برابر دي د خدمت لپاره. که په ولسوالۍ کې مشکل پیدا کېږي انشاءالله دوی په خدمت کې حاضر ځان به ورسو د پیښې مشکل لپاره. او که په ولایت کې بازار کې کوم مشکل هم دوی په خدمت کې موږ حاضر یو. فدایم هر ساعت مرگ پسې ګرځم دار ته خاندم د غیرت مرگ پسې ګرځم د جنت تصویر مې سترګو کې غړېږي ډېر په مینا محبت مرګ پسې ګرځم د ژوندون په مقصد دومره ښه پوهېږم چې هر وخت د عزت مرګ پسې ګرځم ټول غافل انسانان مړه راته ښکارېږي ځکه داسې په جرأت مرګ پسې ګرځم د باروتو هیبتي لباس مې کړی طلبگار یم د جنت مرگ پسې ګرځم جنازه به مې مفتونه فرشتې وړي په اخلاص د شهادت مرگ پسې ګرځم د اسلامي امارت د منصوري لښکر په نامه ځانګړي ځواکونه په مختلفو پوځي برخو کې روزل شوي دي. که مربوط امنیت شهری می شود در حال مانور نظامی خود و آرایش نظامی هستند. بنازم به شما قهرمانان راه آزادی، راه اصحاب و شیران نترس د منصوري لښکر پوځي روزنتون ځوان مجاهدین د لوژ مخې ته ځانګړي نظامي او پوځي حرکات ترسره کوي.